اوکې صاحبانو اوس به مونږه انډرسټینډ کو رشیا یوکرین وار یا یوکرین رشیا وار او په سمپل الفاظو کې د یوکرین او د روس جنگ په 2022 کې جنگ شروع شو او 2026 روان دی جنگ لا د ختمېدو نوم نه اخلي خو آیا دا جنگ چې دی نو دا داسې ډایرکټ شروع شو په 2022 کې بالکل داسې نه ده تاسو ته ما بار بار دا خبره کړې ده چې کله هم تاسو یو وار یا یو کنفلیکټ هغه تاسو انډرسټینډ کوئ نو مخکې به تاسو بیکګراوند ته ګورئ یو جنگ چې دی هغه داسې ډایرکټ نه شروع کیږي د دې نه یو بیکګراوند پروت دی د دې نه یوه هسټري پرته شاته داسې نه ده چې بس ډایرکټ جنگ شروع شو نو مونږ به اول د یوکرین وار چې دی د دې بیکګراوند ته به مونږ ګورو دغه شانتې د یوکرین جیوګرافي ته به ګورو بیا په دې یوکرین کې چې کم خلک پاتې کیږي نو هغه څنګه د هغوی ډیویژن څنګه شوی دی چې څوک د رشیا په فیور کې دي او څوک د یورپ په فیور کې دي نو هغه د دوی آبادي چې کومه ده یا د دې کم خلک چې دی هغه به مونږ انډرسټینډ کوو بیا د دې سره سره چې د دې کم پریزیډنټس دي نو په یو پریزیډنټ په ټایم کې د دوی د روس سره او د یورپ سره څنګه تعلق و ټیک ده کم د یورپ په فیور کې وو او کم د رشیا په فیور کې وو او د دې سره سره بیا به د هغې نه پاخوا باندې چې کوم ایونټس راغلي دي هغه به مونږ انډرسټینډ کو او فاینلي به مونږ ځان را رسو چې د یوکرین وار چې دی هغه په دغه ټایم باندې داسې شروع شو نو ګورئ بالکل په یو پوینټ باندې ځان پوهې کړئ چې ستاسو کنسپټ بالکل کلیر شي چې د یوکرین دا جنگ څنګه شروع شوی دی ستاسو نه څه کوېسچن بیا وکړي که نه چې د یوکرین جنگ څنګه شروع شوی دی تاسو به ډایرکټ داسې نه وایئ چې بس روس ولګېد او په یوکرین باندې ډایرکټ حمله وکړه تاسو به څه کوئ ستاسو سره به یو براډر ویو وي ستاسو سره به یو څه ورته ویل کېږي یو هائی میګا پکسل لینکس چې کوم دی هغه به ستاسو سره وي ته به بیا بالکل یو سړی په خبره باندې کلیر پوهه کولی شي او که چېرې کوېسچن پرې راغی نو بالکل ستا سره به د هر یو طرف نه علم وي ته به د هغې هر څنګه جواب چې دی ورکولی شي ټیک ده لکه نو اول مونږ د یوکرین وار په دې بیکګراوند باندې ځان پوهه کوو چې د دې بیکګراوند څه دی ګورئ د 1990s نه مخکې یوکرین جدا ملک نه و بلکې دا د یو اس اس آر یوه حصه وه یو پارټ یې و خو چې کله په 1991 کې یو اس اس آر هغه ډس انټیګریټ شو مطلب هغه په حصو کې ډیوایډ شو یو اس اس آر ختم شو نو د دې نه 15 ملکونه جوړ شو په هغې کې یو و روس بل یوکرین دغه شانتې کازاکستان کرغیزستان ازبکستان ترکمانستان آذربایجان ارمینیا او بیلاروس د دې سره سره اسټونیا لیتویا لیتوانیا دا ملکونه چې دي دا د یو اس اس آر نه جوړ شو یعنی یو اس اس آر ختم شو او د دغه کې یو اس اس آر نه دا ملکونه جوړ شو اوس په دغه ملکونو کې یو ملک چې دی هغه و یوکرین اوس تاسو په ذهن کې به دا کوېسچن راځي چې سر د دې نورو ملکونو سره خو د رشیا یا د روس داسې خراب تعلق نه دی ساملې مملې پې نه دي کړی نو بیا د په یوکرین باندې ولې حمله وکړه د دې لپاره تاسو له پکار دی چې تاسو ورلډ میپ ته اول وګورئ که چېرې تاسو ورلډ میپ ته وګورئ نو یوکرین چې دی دا د روس او د یورپ په مینځ کې دی یعنی دا یورپین یونین کنټریز یا نیټو کنټریز چې دي د دوی او د رشیا روس د دوی په مینځ کې یوکرین واقع دی او بیا دا یوکرین چې دی نو په دې کې چې کم خلک پاتې کیږي نو هغه هم بیا په دوه حصو کې ډیوایډډ دي یعنی تاسو ته ما په یوکرین چې دی دا تاسو ته ما په دوه حصو کې ډیوایډ کړی دی یو دی ایسټرن یوکرین او بل دی ویسټرن یوکرین نو دا ایسټرن یوکرین چې دی په دې کې هغه خلک پاتې کیږي چې د کومو خلکو روس خوښ دی دا رشیا په فیور کې دي یعنی پرو رشن دي او په دې ویسټرن یوکرین کې هغه خلک پاتې کیږي چې د چا یورپ خوښ دی یعنی دوی د دې یورپین یونین په فیور کې دي دوی پرو یورپین یونین دي اوس وکې دی د دغه کې نه فایده روس اخلي او تېنه امریکا اخلي او تېنه یورپین یونین اخلي ځکه چې د یوکرین خلک چې دی هغه په دوه کیټیګریز کې یا په دوه ګروپس کې ډیوایډډ دی د نیمو خلکو یورپ خوښ دی او د نیمو خلکو روس خوښ دی نو د دغه کې نه مسله چې دا کریټ شوې ده اوس وکې دی مونږ به ځان په دې باندې اول پوهه کړو چې کله یو اس اس آر چې دی هغه ختم شو د هغې یو اس اس آر د ډس انټیګریشن نه دغه 15 کنټریز رالو او په دغې 15 کنټریز کې یو کنټري چې دی هغه یوکرین هم و اوس تاسو ته الریډي دا پته ده چې د روس یا د یو اس اس آر د دې الریډي د نیټو ممبر کنټریز سره دشمني ده ځکه چې دا نیټو ممبر کنټریز او امریکا دوی په کولډ وار کې د رشیا
د دوی خلاف وو کنه، د دوی دشمنان وو. نو دغه دشمنی چې کومه ده هغه لا در اوسه پورې ختمه نه ده. اوس امریکا او رشیا چې دي هغه د یو بل خلاف دي. دغه شانتي یورپین یونین کنټریز چې کوم دي هغه اوس هم د رشیا چې دي هغه خلاف دي. نو دغه مسله ده. څه چلو شو چې د دوی کنټریز چې کوم دي دا کم چې د یو اس اس آر نه کم کنټریز جوړ شو په هغه کې په یورپ کې چې کم کنټریز دي لکه لیتویا، لیتوانیا، استونیا، نو دا کنټریز چې دي دوی یورپین یونین جاین کو یا نیټو چې دي هغه جاین کو. چې کله دوی جاین کو نو یوکرین چې کوم دی د هم ډیر زیات خواهش ظاهر کو چې یاره زه هم د یورپین یونین سره شامل شمه، دغه شانتي په نیټو کنټریز کې شامل شمه. وجه دا ده چې ما ته به لږ تریټس چې دي کو چېرې رشیا ما ته څه تریټس راکړي نو ما ته به د هغې نه مسله ني، مطلب زه به سیکیور یم، زه به پروټیکټډ یم. دغه چې دی هغې مسله چې ده هغه کریټ کړه. ځکه چې په دې نور کنټریز کې خو پاپولیشن چې دی خلک چې دی هغه ډیوایډډ نه دی که نه، هغه بس ټول یو شان خلک دی د هغوی یورپ خوښو جو، بس په هغه ټایم باندې خلک چې دی هغه د یورپ سره شامل شو، یورپین یونین کې یا په نیټو ممبر کنټریز کې هغه شامل شو. خو په یوکرین کې مسله دا ده چې په یوکرین کې د پاپولیشن چې دی نو هغه په دوو حصو کې ډیوایډډ دی. یو دی هغه د رشیا په فیور کې دی او بل چې دی نو هغه د یورپ په فیور کې دی. دغه شانتي د دوی چې کوم پارټیز دي، پولیټیکل پارټیز چې کوم دي نو هغه هم په دوه ګروپس کې ډیوایډډ دي. یو چې پارټیز دي هغه پرو رشن دي او بل چې دي نو هغه پرو یورپین دي، یعنی د یو پولیټیکل پارټي رشیا خوښه ده او د بل پولیټیکل پارټي یورپ خوښ دی. ټیک شو، دغه ځای نه مسله کریټ کیږي. خو که چېرې تاسو صحیح په دې جنګ باندې ځان پوهه کوئ نو تاسو له پکار دی چې تاسو دا پریزیډنټس چې دي دا وپېژنئ. ځکه چې تاسو ته ما الریډي وویل چې ځینې پولیټیکل پارټیز د هغوی رشیا خوښه ده او د ځینې پولیټیکل پارټیز د هغوی یورپ خوښ دی. مسله خو د دغه ځای نه کریټ شوې ده که نه. نو ګورئ د 2010 نه د 2022 یعنی د جنګ د شروع کېدو پورې چې دا کم پریزیډنټس دي نو دوی هم ډېر غټ کنټریبیوشن کړی دی. ګورئ په 2010 کې ویکټر یانوکوویچ دی راغی. دا کس چې دی نو دی پرو رشن و، یعنی دی د رشیا په فیور کې و، د رشیا خوښه وه او د دې یورپ او د یو اس ای د هغې خلاف و، د انټي یو اس ای اینډ انټي یورپین یونین و. خو چې کله په 2014 کې پیټرو پوروشینکو راغی نو دی د رشیا خلاف و، یعنی انټي رشیا و او پرو یو اس ای او یورپین یونین و، یعنی دی د یو اس ای او د یورپین یونین په فیور کې و. اوس بیا چې کله په 2019 کې ولادیمیر زیلنسکي راغی نو د دې هم د پیټرو پوروشینکو په شانتې سیم و، د ده هم یو اس ای خوښه وه، دغه شانتې یورپین یونین یې خوښه او دی هم د رشیا خلاف و. اوس تاسو ته به لږه ډېره آیډیا شوي چې ګورئ یو پریزیډنټ چې دی نو هغه د رشیا په فیور کې دی او دا دوه پریزیډنټس چې دي نو دوی د یورپین یونین او د امریکا په فیور کې دي او دغه مسله چې ده هغه د دغې ځای نه کریټ کیږي. نو اوس به تاسو ته دا خبره نوره هم ډېره زیاته اسانه شي. ګورئ چې کله په 2010 کې ویکټر یانوکوویچ دی راغی، د الیکشن وګټو او دی د یوکرین پریزیډنټ شو، نو چونکې دی د رشیا په فیور کې و، دی پرو رشن و، رشیا یې خوښه وه، نو ده د رشیا سره یو اګریمنټ وکړو چې هغې ته په سمپل الفاظو کې ویلی کېږي یوکرین رشیا اګریمنټ. او دا اګریمنټ چې دی د وکړو نو د دې اګریمنټ په بدله کې یوکرین ته څه میلاو شو او روس ته څه میلاو شو. په دې اګریمنټ کې روس څه چل وکړو، روس یوکرین ته وویل چې زه به تاله ګیس چې کوم دی دا به زه تاله 30% ارزان درکوم، یعنی هغه پرایس چې دی دی ورته د ګیس راکم کو. یوکرین او ټول یورپ چې کوم دی دوی زیات تر ګیس اخلي د روس نه. نو روس ولګېدو ده ته د هغې ګیس هغه پرایسز چې دي هغه ورته راکم کړو. په اګریمنټ کې یو خبره دا وشوه، خو په بدله کې روس د ده نه دا ډیمانډ وکړو چې ته به څه چل کې زما چې په دې بلیک سی کې د دې یوکرین سره خواته بلیک سی دی که نه، په دې بلیک سی کې چې زما کومه بیړه ده په دغې ځای کې چې زما کوم نیول بیس دی نو ته به څه چل کې هغه به نور 25 سال ما ته ایکسټینډ کې، یعنی د 2042 پورې زما به په دغه ځای کې دا نیول شپ چې زما کوم ولاړ دي یا زما چې دا کوم نیوي په دغه ځای کې ولاړه ده، دوی چې دا کوم بیس جوړ کړی دی نو په بلیک سی کې به زما دا نیوي د 2042 پورې ولاړی. دا خبره په خپل ذهن کې کېدی. د دې نه مخکې د یوکرین او د روس الریډي یو اګریمنټ و چې هغه په 2027 کې ختمېدو. نو روس ولګېدو
هغه اګریمنٹ چې دی هغه ایکسټند کو چې زه به څه چل کوم زه به تاله 30% ارزان ګیس در کوم او ته به څه چل کې زما چې په بلیک سی کې کومه بیړه ولاړه ده بحري جهازونه زما کوم ولاړ دي نو هغې ته به څه نه وی دا به د 2042 پورې په دغه ځای کې موجود دي او په دې باندې د یوکرین پریزیډنټ چې دی هغه پې ساین وکړو ویکټر یانوکویچ مطلب دوی دواړو د یو بل سره دا اګریمنټ وکړو خو چې کله دوی دا اګریمنټ وکړو نو په دې باندې دا په ویسټرن یوکرین کې چې کوم خلک دی د چا چې یورپ خوښ دی نو هغه د دې خلاف شو او د دې کس د دې ویکټر یانوکویچ خلاف چې دی د پروټیست شروع شو احتجاجونه چې دی د خلاف شروع شو نو چې کله د خلاف احتجاجونه شروع شو د ته خو الریډي پته وه چې د دې خلکو یورپ خوښ دی نو د دغه خلکو د خوشحالولو دپاره د ویکټر یانوکویچ چې دی د یو اګریمنټ چې دی هغې دغه کو د خلکو ته وی چې زه د یورپین یونین سره اګریمنټ چې دی هغه ساین کوم یورپین یونین اسوسییشن اګریمنټ EUAA دا د خلکو ته دا وی چې زه څه کوم د یورپ سره یورپین یونین سره شاملېږم دغه سره مطلب افیلیشن کوم نو په دې باندې دا خلک چې دی هغه نور خوشحاله شو چې ښه سړی ښه دی د یورپ سره خو مطلب ځان ټچ کول غواړي خو دی بیا څه چلو کو دی بیا واپس په نومبر کې د دوباره د خپلې خبرې نه شاته شو یوټن یې واغستو اول یو خبره وکړه او بیا د خپلې خبرې نه شاته شو نو چې کله د یوټن واغستو نو د هغې یوټن په وجه باندې نور پروټیست چې دی هغه د خلاف شروع شو او په یوکرین کې دغه پروټیست چې دی هغه دومره های لیول ته ورسېدو چې دا ویکټر یانوکویچ چې دی دی وتښتېد روس ته مطلب بس هغه پریزیډنسي هر څه چې دی هغه یې پرېښودو او لاړ په رشیا کې دیا شو اوس د ویکټر یانوکویچ نه بعد چې کوم دی هغه راغی پیټرو پوروشینکو نو چې کله پیټرو پوروشینکو الیکشن وګټو او د پریزیډنټ جوړ شو د یوکرین نو په دغه کې دورانیه کې په د ایسټرن یوکرین کې پروټیست چې دی هغه شروع شو او هغه پروټیست چې دی هغه دومره سیوا شو چې هغه بغاوت طرف ته خبره لاړه وجه دا ده چې په د ایسټرن یوکرین سایډ کې هغه خلک پاتې کېږي چې هغه د رشیا په فیور کې دي هغه روس نسل والا خلک دی رشن ایتنیسټي والا خلک دی نو هغوی خو د یورپ خلکو خلاف دي که نه نو دا پیټرو پوروشینکو چې و دی خو د پرو یورپین یونین او پرو امریکن و نو په دغې وجه باندې په د ایسټرن یوکرین کې بغاوت شروع شو په هغې کې پروټیست شروع شو او یوکرین چې دی د هغوی دباوول شروع کړو یعنی یوکرین څه چل کو دغه پروټیست چې دی دی دباوول نو چې ته پروټیست دباوې نو هغه پروټیست نه بیا څه کېږي بغاوت ترې نه جوړېږي که نه نو دغلته کې بغاوت چې دی هغه شروع شو او دغه کې یوکرین د ایسټرن یوکرین دا خلک چې کوم دی نو دی له رشیا چې دی هغې سپورټ ورکول شروع کړو او رشیا دوی له آرمز هم ورکول دغه شانتې ایون در دې پورې چې ټینکس یې وله ورکو میزایلز چې دي هغې وله هم ورکول شروع کړو او په دې ایسټرن سایډ کې هغه بغاوت چې دی هغه پیک ته ورسېدو نو اوس وکې دی یو طرف ته دی د یوکرین ګورنمنټ او بل طرف ته چې دی هغه باغیان کم چې په ایست سایډ کې پاتې کېږي نو د دغې نه روس چې دی د هغې نه ځان له فایده واخیسته او روس په 2014 کې په کریمیا باندې چې دی په هغې باندې اټیک وکړو کریمیا ته تاسو وګورئ په دې میپ باندې تاسو ته په نظر باندې راځي دا کریمیا چې دا نو دا په بلیک سی کې هغه یو آیلینډ غونته کې دی چې دا د یوکرین حصه ده خو په دې کې هغه خلک پاتې کېږي چې کوم روس نسل والا خلک دی نو روس دا بهانه جوړه کړه چې چونکې په دې ځای کې د رشین ایتنیسټي خلک پاتې کېږي او یوکرین په دوی باندې ظلم کی نو ډایري کې په دې باندې اټیک وکړو او هغه کریمیا چې دی هغې ته نه په 2014 کې قبضه کړه اول یې ته نه قبضه کړه بیا په دغې ځای کې ریفرنډم وکړو او د ریفرنډم په دغه باندې خلکو وی چې مونږ د روس سره شاملېږو جو بس هغوی د روس سره شامل شو اوس د هغې نه بعد چې کله د کریمیا انیکس کړه رشیا څه چل وکړو هغه کریمیا چې دی هغې د ځان سره انیکس کړه په مارچ 2014 کې نو پیوټن چې دی هغه لږ نور غونته کې امبولډن شو هغه څه چل وکړو هغه بالکل پبلیکلی کلیام یې دا خبره شروع کړه چې دا یوکرین په دې ایسټرن سایډ باندې یعنی دا ایسټرن سایډ چې د یوکرین کم دی په دې باندې دی کم ظلم کی نو دا ظلم چې دی دا دی بند کی کې بالکل کلیر کټ خبره دا وکړه چې یوکرین چې دی هغه څه چل کی هغه په دې ایسټرن سایډ په دې خلکو باندې ظلم کی او دا د چا ایتنیسټي ده دا زما ایتنیسټي ده د روس خلک دی په یوکرین کې پاتې کېږي نو لہذا یا د دوی سره د انصاف سلوک وکړه او یا داسې چل وکړه چې ما طرف ته راپرېږده تاسو د دې ایسټرن سایډ ته که وګورئ نو په دې کې دوه مین ځایونه دي یو دی لوهانسک او بل دی ډونیسک
دا لوهانسک او ډونیسک دې دواړو ته په شریکه باندې ویل کېږي ډونباس ریژن. څه لکه ډونباس ریژن دې ته ویل کېږي او دا مسله هم د ډونباس ریژن نه چې دی هغې نه شروع شوې ده، ځکه چې په دغې ځای کې هغه خلک پاتې کېږي چې د هغوی سره ویپنز دي او هغوی د یوکرین خلاف چې دي هغوی جنګېږي. هغه وي که زه هر څه کومه یا به ما له جدا ملک راکړې او یا به زه د روس سره شاملېږم. نو دا خبره چې کومه ده دا پیټرو پوروشینکو چې دی د ده په دې دورانیه کې دا خبره دغه شانتې روانه وه، مطلب څه سلوشن چې دی هغه نه راوته. په دغې دوران کې یو دوه اګریمنټس چې دي هغه هم وشو، یعنې د روس او د یوکرین په منځ کې اګریمنټ وشو چې هغې ته ویل کېږي مینسک اګریمنټ. دوه اګریمنټ وشو او دواړه اګریمنټس چې دي هغه فیل شو. وجه دا ده چې نو روس غواړي چې دا مسله دې حل شي او نو یوکرین غواړي چې دا مسله دې حل شي. د هغې نه شاته ریزن دی، روس چې کوم ډیمانډ کی نو هغې ته یوکرین نه دی تیار او یوکرین چې کوم ډیمانډس کی هغې ته روس نه دی تیار. ټیک شو. نو دغه مینس اګریمنټس چې دي هغه دواړه چې دي هغه فیل شو. بیا په 2019 کې راغی ولادیمیر زیلنسکي چې د په وجه باندې دا جنگ چې دی هغه شروع شو. ولادیمیر زیلنسکي وی چې د دې مسلې چې دی د دې پرمننټ سلوشن چې دی هغه راوباسو. اوس پرمننټ سلوشن به څنګه راوځي؟ نو دو رشیا ته دا خبره وکړه چې زه په دې ځای کې اول الیکشن کوم، چې په دې ځای کې کله زه الیکشن وکم په دې ډونباس ریژن کې یا د ایسټرن سایډ چې دی په دې کې زه الیکشن وکم، نو د الیکشن نه بعد دا خلک چې څه غواړي هغه به ورته زه وکړم. مطلب د دې خبرې دا دی که چېرې دوی جدا کېږي د یوکرین نه، که دوی په یوکرین کې پاتې کېږي، که دوی د رشیا سره شاملېږي، څه هم دوی کي، نو هغې ته به زه بیا تیار شم، خو اول زه په دې ځای کې الیکشن چې دی هغه پکې کوم. روس ورته وی چې نه، الیکشن وروستی اول د دې خلکو ډیمانډ، که دوی چېرې سیپریټ کېږي ستانه د روس سره شاملېږي یا ځله جدا سیپریټ کنټري جوړي، نو ته وله هغه اول وکړه، بیا ځله الیکشن یې کوه په خپل ملک چې ستا څه طریقه کار دی. د دې خبرې هغه خبره ده په دې ځای باندې پرېښوده، مطلب هېڅ هم ونه شو. خو دې څه چلو کو دی ولادیمیر زیلنسکي ده وی چې یاره داسې کومه چې اول په دې یورپین یونین کې شاملېږم، نیټو سره شاملېږم، نو بیا کو چېرې زه په دې خلکو باندې په زور باندې لاس ږدم نو ما ته روس بیا څه نشي ویلی. اوس کو چېرې زه په دوی باندې های سکیل یا میسیو اټیکس پې کومه، دوی په زور باندې کنټرول کومه، نو دا یوکرین چې دی دومره مضبوط نه دی چې دی بیا د رشیا مقابله وکړي. کېدای شي چې زه په دې ریژن باندې په دې خلکو باندې زبردستي وکړم، ډونباس ریژن په دې خلکو باندې زور راولم او دوی د هغې خلاف ریټالیشن وکړي او روس په دې کې انوالو شي. نو یوکرین خو دومره مضبوط نه دی کنه چې بیا د روس یوازې مقابله وکړي. نو زه داسې کومه چې اول په یورپین یونین کې او په نیټو کې ځان شاملوم، نو که چې زه په دوی کې شامل شم نو بیا ما ته رشیا هېڅ هم نشي ویلی. نو ده څه چلو کو، د نیټو ممبر کنټریز سره ایکسرسایزز، ملیټري ایکسرسایزز چې دي هغه لانچ کړه، دغه شروع کړو ورسره ملیټري ایکسرسایزز، ایر ایکسرسایزز دی ورسره شروع کړو. مطلب کلیر کټ یې دا پیغام ورکول شروع کړو چې زه څه کومه، نیټو جاین کومه، او د فایل هم جمع کړل کنه یورپین یونین ته او نیټو ته. اوس په دغه دوران کې روس چې دی هغه دا سوچ وکړو چې کو دی چېرې په نیټو ممبر کنټریز کې شامل شو بیا خو ماته نوره مسله شروع کېږي. نو په دې یوکرین دغه ایریا چې کومه ده، ډونباس ریژن چې کوم دی، په دې کې هغه مسلې چې دي هغه نورې سیوا شوې، یعنې دا سیپریټسټس دا کوم باغیان خلک چې دی او د یوکرین د آرمي د دوی د دواړو په منځ کې هغه مسله های پیک ته ورسېده چې یوکرین کله په دوی باندې اټیکس شروع کړو په دغه خلکو باندې، نو د رشیا آرمي چې دا هغه راووته او د دوی باندې اټیک وکړو، یعنې په یوکرین باندې اټیک وکړو او بهانې دا جوړه کړه چې د رشن ایتنیسټي کم خلک دلته کې پاتې کېږي، نو یوکرین په دوی باندې ظلم کی، زه د هغوی د خلاصۍ دپاره، هغوی ته د انصاف د ورکولو دپاره څه چل کومه، په یوکرین باندې په دې خلکو باندې اټیک کوم په دې ځای باندې. بات ختم او جنگ چې دی هغه د دغې ځای نه شروع شو. اوس جنگ صرف او صرف دا خو پیوټن چې دی دا صرف هغه ورلډ جسټیفیکیشن ورکي چې مطلب ما په دې وجه باندې په یوکرین باندې اټیک کړی دی چې یوکرین چې دی هغه د رشن ایتنیسټي خلک چې دی هغې دباو کړی دی، په زبردستۍ باندې کنټرول کړی دی. حالانکې د دې نه شاته نور چې کوم وجوهات دي هغه دي، دا نه دي. د دې نه شاته د رشیا سیکیورټي ده، دغه شانتې رشیا چې دا هغه دا نه غواړي چې یوکرین چې دی هغه دی په نیټو ممبر کې شامل شي یا په نیټو کې شامل شي.